په اذکارو او په معصوره دعاګانو کې بله دا دعا د دواړو جهانو د سالار صلی الله علیه و آله وسلم مبارک سره نقل دورونو. خدای نکرده که چیرته د انسان خطا اوسي ګناه اوسي نو دې سړي له پکار ده چې په ښه شانتي اودس وکړي، وروسته 2 رکعته نفل په نیت د توبې وکړي، بیا د الله رب العزت معافي وغواړي. د معافي لپاره دغه الفاظ دي، نن دغه دعا ده: ای ربي ربي اغفر لي ذنبي، ای الله رب العزت ماته زما د ګناه را وبخښي. په نیت او سوچ کې همغه سوي خطا په ذهن کې ونیسم. ای ربي اغفر لي ذنوبي، ای ربي اغفر لي ذنبي. دا یو پلا چې ذنوب دي، یا الله ماته ټول ګناهونه را وبخښي، ای الله زما دغه ګناه را وبخښي. کومه چې تا لمونځ کړی دی، کومه چې خطا سوې ده، کومې دپاره چې د اودس تازه کړی دی. نبي کریم علیه الصلاة والسلام بارک حدیث شریف دی وینا یې ده که چیرې د انسان خطا اوسي بیا دا انسان په ښه شانتي اودس وکړي، 2 رکعته نفلي لمونځ وکړي، د الله نه معافي وغواړي، نو الله رب العزت معافي ورته کوي. وروسته بیا نبی کریم علیه الصلاة والسلام بارک دغه آیات شریف تلاوت کی: ومن یعمل سوءا او یظلم نفسه ثم یستغفر الله یجد الله غفور رحیم. نو څوک چې غلط کار وکړي، خدای نکرده یو خطا او ګناه ترې وسوله، بیا هغه شخص پر ځان ظلم وکړي، بد ځینې وسول، نافرماني و فسق و فساد و معصیت ځینې وسو، د خپل حق کې یا د بل په حق کې د پاک رب د حدودو څخه یو حد ځینې مات شو، نو دا سړی بیا د الله رب العزت معافي وغواړي، الله رب العزت به غفور او رحیم او مهربانه پیدا کړي، الله به بخښ ورته وکړي. نو در ټولو بهترینه خبره دا ده چې د ګناه څخه وروسته ژر تر ژره انسان توبې، استغفار او رجوع الله ته په رجوع باندې سي، د الله نه په معافي غوښتلو باندې سي. نو الله پاک دې زموږ د ټولو حفاظت او پلا وکړي. که چیرې خدای نکرده داسې یو خطا وسوله، نو دغه څه وروسته دغه طریقه ده. دا دعا دی هم ویلی سي: اللهم رب اغفر لي ذنبي، اللهم ای زما ربه رب اغفر لي ذنبي، خدای ماته وبخښي زما ګناهونه. السلام علیکم ورحمت الله.